همایون کرزی او حکمت.یار سپ.ک کړل او هیواد سره د دوی خیانتونه رسوا کړل. دا چې صحیح ویلي نو په دغه ویډیو کې را سره تم شئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د ولسی جرګې پخوانی مرستیال همایون وایي چې ګلبدین حکمت.یار 40 او حامد کرزی 20 کاله وطن وران کړی. نوموړي دا خبره د سولې ملي باور په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې همایون وویل چې له دې سره بیا هم خلک باید همدغو او نورو مطرحو سیاسي مشرانو ته مراجعه وکړي او د روان بحران د حل غوښتنه ترې وکړي. د همایون په خبره د دوی حرکت د یو سلوکسیز پلاوي له جوړولو سره غواړي چې د سولې روانو هڅو کې د درېمګړي جهات رول ولوبوي. د ولسی جرګې دا پخوانی ناندریز غړی حکومت وسلوال طالبان او بهرنیان تورنوي چې د سولې په نوم یې سیاسي لوبه روانه کړي. د ده په ادعا دوی به له ټولو لورو سره ګډ کار وکړي څو د لنډمهاله او بل جنګ زیږوونکې سولې پر ځای اساسي سولې ته هڅې وشي. د سولې د بېطرفه حرکتونو په نوم په وروستیو کې ورته زیات جوړښتونه رامنځته شوي. ګلبدین حکمت.یار او حامد کرزي د همایون څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د یادونې وړ ده چې همایون د وروستیو کې د طالبانو پلوی شوی او د افغانستان نظام او ملي بیرغ نه منلو اعلان یې هم کړی دی. ګرانو کتونکو، تاسو د همایون دغه څرګندونې د حامد کرزي او ګلبدین حکمت.یار په وړاندې څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات او تبصرې مو په همدې اړه په کمنټ کې را سره ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.